پیسې ښه دي او که بدې؟ السلام علیکم. زه اولیا اطرافي یم او دا د کار خبرې دي. په دې لړۍ کې پر ګونګو مسایلو غږېږو. هغه مسایل چې په اړه یې زموږ او ستاسې دریځ یو لږ څه ګډوډ او زه به هڅه وکم چې تر خپله حده یې درته واضح کړم. د نن په خپرونه کې پر دې غږېږو چې پیسې ښه دي او که بدې؟ پیسې یو جنجالي شی دی، ځکه یې په اسلام کې ارزښت هغسې نه دی لکه په عصري نړۍ کې چې وایي عزت په پیسو کې دی. له علماو او مبلغینو اورو چې وایي الله چې له هغه وخته دنیا پیدا کړې ده یو ځل یې هم د رحمت په سترګه نه دي ورته کتلي. د حدیث شریف مفهوم بیا دی که د دنیا د غوماشې د وزر په اندازه ارزښت هم درلودی، الله پاک فرمایي مفهوم دی ما به کفارو ته یو غړپ اوبه هم نه وای ورکړي. نبی علیه السلام په خپله هم د مال له ټولولو څخه ځان ساتي. د حدیث شریف مفهوم دی تر څو چې ډالۍ سوی مال ویشل سوی نه وای، نبی علیه السلام به په مسجد کې ناست او کور ته به نه تلی. د یو بل حدیث شریف مفهوم دی یوه ورځ نبی علیه السلام د مازدیګر له لمانځه وروسته له مسجد ته په تلوار ووتی. صحابه پریشانه سوه چې کله نبی علیه السلام راستون سو ویې فرمیل چې په کور کې څه زر پاته وه، زما هیر و چې هغه وویشم، نو اوس مې د ویشلو حکم وکړ. نو دا څه کیسه ده؟ ولې له پیسو څخه ځان دونه ساتل؟ په مال کې څه ستونزه ده چې الله جل جلاله یو ځل هم د رحمت په سترګه نه دي ورته کتلي او نبی علیه السلام په کور کې ځای نه ورکوي؟ ما په دې اړه ډیر فکر وکړ او زه دې پایلې ته ورسېدم. اول مې دا موضوع له یو عالم سره شریکه کړه او اوس یې له تاسو سره شریکوم. انبیاو علیه السلام له درو شانو څخه د درو شانو په لور دعوت ورکوي، له مال څخه د اعمالو په لور، له دنیا څخه د آخرت په لور او له مخلوق څخه د خالق په لور. د پیسو په تړاو په اسانۍ خبرې څه معنا لري؟ زما په اند هغه څه چې موږ شتمنوي هغه مال نه دی، هغه نیک اعمال دي. اصلا د ښو اعمالو په پایله کې موږ ته مال راځي. دا خبره به تجاران را سره تایید کړي چې تر پیسو اعتبار مهم دی، ځکه پیسې خو ځي او راځي، خو هغه اعتبار دی چې له کبله یې خلک له موږ سره معامله کوي او د معاملې په پایله کې موږ پیسې ګټو. یعنی اعتبار د نیکو اعمالو پایله ده او یوازې د نیکو اعمالو په فضا کې موږ د پیسو څخه سمه ګټه اخیستلی سو. که زموږ معاملات، معاشرات او اخلاق پر ځای نه وي، په ټولنه کې ظلم، درواغ، شیطانت، تیرستل او غیبت را پیدا کیږي. پیسې به پیدا کو خو زړه به مو تر شایي چې څوک موضوع اختطاف نه کړي او څوک به پیسې پورته کړي. خو که د نیکو اعمالو فضا خپره وي د ټولنې اقتصاد او وړتیا په خپله سمیږي. پیسې په یوازې سر که یوه ستونزه حلوي خو 100 ستونزې نورې زیږوي چې موږ او تاسې وینو. ځکه مو د پیسو په اړه وخت ناوخت دا شک پر ځای دی. خو بیا هم اسلام د پیسو ګټلو مخالفت نه کوي، خو د پیسو پر ټولولو یې جدي شرایط ایښي دي. مثلا ګټه باید حلاله وي، باید زکات یې ادا کړو، له اسراف څخه ډډه وکړو، باید خیرات او سخا پکښې وي، ټولنیز مسؤلیت به ادا کوو، په اعتدال او میانه روي کې به ژوند تیروو او له سوده به ځان ساتو. او بله مهمه خبره دا ده چې پیسې باید په لاس کې وي او په زړه کې نه وي. الله دې وکړي چې دا موضوع یو څه واضح سوي. که مو دا خپرونه خوښه سوي نو هیر مو نسي چې لایک او شریکه یې کړئ. همدارنګه زما پر چینل د ګونګو مسایلو نورې ګټورې خبرې هم اورېدلی سئ. که چینل سبسکرایب او زنګولۍ فعاله کړئ د نوو خپرونو په راتلو سره به تاسو ته پیغام درسي. السلام علیکم.